جنرال سمیع سادات وایي چې جمهوریت $1,000,000 پوروړي دي. سمیع سادات پر جمهوریت تور لګولی دی. هغه ویلي دي چې جمهوریت کې مې $1,000,000 مصرف شوي او هغوی مې پوروړي دي او تر اوسه یې نه دي راکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. سمیع سادات په خپل تازه چاپ شوي کتاب وروستي قوماندان کې ادعا کړې چې په شخصي لګښت یې $1,000,000 په اندازه امکالات او د شپې دوربینونه رانیولي ول. هغه همداراز په حنیف اتمر تور پورې کړی چې د ده وژلو پلان یې جوړ کړی و، خو د امریکا استخباراتي ادارې مرستې ته رامخکې شوې وه او ژغورل شوی و. سمیع سادات اوس مهال کې امریکا کې د افغانستان اوسني نظام پر ضد د فعالیت ترڅنګ په لندن کې د امنیتي خدماتو یو تجارتي شرکت پرانستی دی. دغه شرکت چې د سادات کنسلټنټس لیمیټډ نومیږي، د پیسو مقابل کې بیلابیلو دفترونو، شرکتونو، هوټلونو او خلکو ته امنیتي خدمات وړاندې کړي دي. بیا له بلې خوا نه د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د انګام کې د نویو جوړېدونکو پوستو لیدنه کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت د خپلواکۍ 15مه کلیزه هم لمانځلې ده. د طالبانو دفاع وزارت وایي د دوی وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د جمعې په ورځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د انګام ولسوالۍ ته سفر کړی او بینشاهي ګنډو کې میشت خپل ټول یې له نږدې لیدلې او دغلته د نویو جوړېدونکو پوستو چارې ارزولې دي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې هیڅ حکومت ته ګواښ نشته، خو موږ د خپل امنیت د ټینګولو لپاره نورې پوستې هم زیاتې کړې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.